نو کم دین چې الله را لېږلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه موږ ته را رسولی دی په هغې باندې زړه مطمئن ساتل دا د مؤمن شان دی او د ځان نه به ډېر تقوادار نه جوړی چې له تقوا دې په سر واوړي یو نیم سړی په تقوا کې حدود کراس کړي د تقوا هم ګورې حدود دي ګورې موږ بار بار په دې باندې خبره کوو بعض مولیان موږ داسې لیدلي بعض طالبان یا دا نوی نوی چې دینداره شي دی ډېر د ځان نه یې تقوادار جوړ کړی نو حلال شي نه به حراموي دا شی شکي دی په دې کې شبهه ده په دې مې زړه نه دی مطمئن او دا حدیث او دا دغه د ځان نه به ډېر داسې اوچت خلک نه جوړوي چې الله او د الله د رسول نه مخکې شي اوس د پیغمبر په زړه مطمئن دی 19 ورځې هغه قصر مونځ کوي 19 ورځې هغه سپرانه مونځ کوي 19 ورځې هغه په مکه کې دی په سفر هم داسې نه دی چې وتلی چېرته یعنې مزل خو نه وایي که نه په مزل دی خو په مدینه کې په مکه کې دننه دی که نه او بیا هم لګیا دی قصر مونځ کوي سپرانه مونځ کوي د هغه په زړه مطمئن دی چې هغه د تقوادارو امام دی او ده به د ځان نه داسې تقوادار جوړ کړی وي چې وایي زما په زړه نه مطمئن کېږي نو چې کوم زړه په قرآن او حدیث نه مطمئن کېږي جو الله دې د سره مطمئن کوي ده ځکه چې قرآن او حدیث نه خو څه دي چې موږ یې وښیو زړه دی چې هغه په زړه مطمئن شي بله کومه لار ده اوس پیغمبر امام الاتقیا دی او حدیث کوي چې انا اخشاکم لله و اتقاکم له په تاسو ټولو کې د الله نه زیات زه یېرېږم او په تاسو ټولو کې زه زیات پرهیزګار یم هغه پرهیزګار انسان چې کله په سفر باندې نو مونځ قصر هم کوي مونځونه یو ځای کوي هم دوه د رخصت نه په رخصت باندې عمل کوي او بیا یو سړی راشي چې څنګه اصل وجه دا نه ده چې زړه مطمئن دی او که مطمئن نه دی او ده اصل وجه دا ده چې دا بیماري د مذهب پرستۍ ده ټوله هلته زموږ د کلي مولوي صاحب نه دي ویلي چې سفر کې قصر مونځ کوه اصل وجه دا ده خو که کله مولوي صاحب او سابیاق صاحب او مفتي صاحب ووایي که نه نو بیا به په زړه مطمئن او بیا به هر صحیح دا خو یو مونځ 4 رکاته لنډول دي 2 رکاتو ته راوسته دي او دوی زما په زړه نه دی مطمئن ښه په شریعت کې یو مونځ دی هغې ته ویل کېږي صلات الکسوف او الخسوف چې کله نور تور شي یا سپومۍ تورې شي 2 رکاته مونځ به کې او په هر رکات کې 2 رکوګانې دغه مشهوره طریقه ده اگر که نورې طریقې هم راغلي حدیثونو کې دا مونځ نه کوي بلکل یې نه کوي لکه هلته 4 رکاته مونځ چې ورته ته ووایي چې دا 2 که نو زړه یې پرې نه مطمئن کېدو دلته مکمل مونځ پرېږدي او زړه یې پرې څه دی مطمئن دی وجه دا ده چې دا مونځ په مذهب کې نه راغلی دا مونځ په کتاب کې نه راغلی فقه کې تذکیره نه ده شوي مولوي صاحب ورته اشاره نه ده کړې نو ځکه تاسو ته زموږ دا نصیحت دی چې کوم ځای کې تاسو ته قرآن او حدیث راورسي نو بیا پکې چون چران چونکې چنانچې سنګاولې دا قصې به نه کوې دلیل راورسېدو بس عمل به پې کوې 19 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې و یو سړی وي دا 19 ورځې هغه څه کول هلته 19 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته عقیده د توحید قوه ځکه دا خو نوي مسلمان شوي دي له توحید نه پېژني را به شي انشاءالله د دې نه بعد متصل د حنین غزا ده او په لاره باندې دا صحابه کرام روان دي او دا کوم چې نوي مسلمانان شوي دي د دوی خبرې به تاسو واورئ نو چې یو سړی نوی مسلمان شي د شرک نه راواوړي نو هغه قصې پکې لایي د ډېر وخته پورې زر خو نه وځي لکه کوم سړی چې د بدعاتو نه راواوړي صحیح صفا د پیغمبر طریقې ته نو په دې کې هم د ډېر وخته پورې پکې کاري صرف په خوله دا وایي چې جي موږ بدعات پرېښودو موږ اوس قرآن او حدیث لار راونیو خو نور ګوره ډېرې غلطیانې پکې لا پاتې ډېرې مسلې پکې داسې موږ سره ملګري دلته ناست هم دي چې ظاهره کې او مني قرآن او حدیث
خو د خپلو غلطیانو لا نه دي خبرې، اصلاح ورته ضرورت دی، غلطیانې پکې لا شتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې 19 ورځو کې دغه نوو مسلمانانو ته عقیده خو وه چې توحید عقیده یې زده کوي، خلکو ته د دین مسلې بیانولې. په دغه دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولېږو، تمیم ابن اسید الخزاعي رضی الله عنه، او هغه ته یې دا وویل د حرم د حدود را تازه کا، چې د حرم د حدودو پته لګي دې ځینې دې ځای پورې حرم دی او دې ځینې دې ځای پورې حرم دی. نو هغه لاړ هغه حدود یې را تازه کړو. ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دکه منځ کې په دغه دوران کې 19 ورځې چلته نو سریهګانې لېږلي دي، جماعتونه د صحابه کرامو یې لېږلي دي، بعضې د دعوت دپاره لېږلي دي خوا او شا علاقو ته، او بعضې لېږلي دي د بوتانو د ماتولو دپاره، چې دغه مکې ته نږدې وو دغه بوتان. نو هغه ټول بوتان مات کړی شو او اواز وشو په مکه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته وی اواز وکړه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. د چا چې په الله او په آخرت باندې ایمانی نو په کور کې به بوت نه پرېږدي، او که د چا سره بوت وي نو هغه مات کوي. دا اعلان هم په دغه ورځو کې وشو. کم سرایا یا سریهګانې او بعوث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلي دغه ورځو کې او جماعتونه د صحابه کرامو، نو یو په هغې کې وه سریه د سعد بن زید رضی الله عنه. سعد بن زید الاشهلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ولېږو او د ده سره 20 کسان ملګري کړو، او دی په منات بوت پسې ولېږو. منات دا ډېر مشهور بوت او اوس او خزرج او غسان قبیله دا د دوی بوتو په یو علاقه کې چې هغې ته ویل کېږي قدید، او په قدید کې بیا یو ځای مشلل، په مشلل کې دا بوت پروت و، ډېر غټ بوت و پخوانی، او دا غټ خاندانونه اوس او خزرج او غسان او دا خلک به راتلو دې بوت بندګي به یې کوله. رمضان په میاشت کې 6 ورځې پاتې وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ولېږل. اتم کال دی، دا خو معروفه ده، د رمضان میاشت ده او 6 ورځې پکې پاتې دي. نو کله چې سعد بن زید رضی الله عنه هلته ورسېدو د منات بوت پسې، نو د هغې هغه سادین راووتو، خادم یعنی منجور. لیدلی هم دي که زموږ په دې ملکونو کې درګاون دربارونو باندې ډېر شی پراته وي، چرسیان بنګیان چې په بد حال هلته پراته وي. نو دغه منجور راووتو، خادم راووتو، ته وایي ما تريد، ته څه کوې؟ دا سره دې کسان هم راوستي او ته هم راغلی. هغه وایي زه راغلی یم دا منات بوت ته له ټول دوړې وړې کوم. انت وذاک، ته پوه شه او دی پوه شه. لاړ سعد رضی الله عنه چې کله ور روان شو په دې بوت پسې، نو یو ښځه راووته لغړه، شیطانه وه. دا لغړه ښځه راووته تکه توره او د سرې په بد حلو او چغې ویلې او هله تبعی ده او هله کت دی او د خپله سینې واله. هغه منجور صاحب ډېر خوشحاله شو چې زه کار وشو. یو هغه زر اواز وکړو، وی منات دونکی بعض غضباتکی، منات وی ځان بچ که نن دله پسې راغلي دي، ځان بچ که او خوشحاله شو چې زه کار وشو. خو چې څنګه دا ښځه د ښځې په شکل کې دا شیطان چې د سعد رضی الله عنه ته رانږدې کېدو چې تورې ګزارې پې وکړو، 2 ټوکړې یې کړو او بیا هغه کور ته ورننوتو. آبادي جوړه شوې که دا د اوسنۍ طریقه نه ده. ګوره دا پخوانه د مشرکانو دغه حال را روان دی. نو خو داسې نه ده چې معمولي ځای دی، دا خو بیا غټه سم آبادي جوړوي که نه، پوره کاروبار پکې روان دی.
نو کومه آبادي چې به د بوت له پاسه جوړه شوې وه دا سعد رضی الله عنه هغې ته ورننوتو دا بوت یې ورله ټول کسکر کړو او لاندې د دې بوت لاندې خزانه وه دا خزانې هم د دوی د پوخانې دي ګورئ دا یو تجارت دی د دوی د خزانې د پوخانې دي قبرونو کې او بوتانو کې یو شی دی ټول بیا ورله دا خزانه راویسته او خزانه کې څه نه وو بیا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې هغه ته وویل یا رسول الله کیسه مې وله ختمه کړه دویمه سریه لېږلې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد بن الولید رضی الله عنه خالد بن الولید لېږلی و په عزا بوت پسې افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الأخرى دا مشهور بوتان دي دا هغوی چې سورة النجم کې ورته هم الله اشاره کړې ده او دا عزا چې دی دا د قریشو بوتو د قریشو او د بنو کنانه خاندان غټې قبیلې دي دا اوس قریش او بنو کنانه دا د دوی بوت او قریشو به دې بوت ته په ډېر لوی نظر باندې کتو د عزات تاسو ته به یادي چې کله د احد غزا ختمېده نو ابو سفیان چې چغه کړه څه وی لنا العزا ولا عزا لکم زمونږ سره خو عزا دی تاسو سره عزا نشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته جواب ورکوي چې الله مولانا ولا مولا لکم زمونږ سره الله ملګری تاسو سره ملګری نشتي نو دا عزا بوت چې دی دا د قریش او بنو کنانه د دوی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ولیږو 10 کسان یې د هغه سره ولیږل شهسواران او د رمضان په میاشت کې 15 ورځې پاتې وې دا بوت په کوم ځای کې و دا په یو علاقه کې و چې هغې ته ویلی کېږي نخله دا مکې ته نږدې ځای دی او نخله ورته په دې وایي د علاقې ته ځکه چې دې کې د کجورې دا ونې ډېرې وي فصل به پکې ډېر و شنه علاقه وه او دا غټ بوت دې ټولو کې دا غټ بوت خالد رضی الله عنه چې ورغی نو هلته د دې کوم ځای کې چې دا بوت و د هغې په خوا کې بعض ونې وي یو 3-4 ونې وي هغه دا ونې پرې کړې او دا کومه آبادي چې به د بوت له پاسه جوړه شوې وه هغه آبادي هم ټول راغوزار کړه بیا راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله قصه مې وله ختمه کړه هغه وی څنګه وی هغه ونې مې ټولې ووالې خوا کې چې کومې او هغه آبادي مې وله غوزار کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي واپس شه فانک لم تصنع شیئا ته هېڅ هم نه دي کړي اصل کار خو دې پرېښودی بیا لاړ خالد رضی الله عنه چې کله خالد رضی الله عنه ورغی او خادمانو ولیدو د بوت خوا کې چې کوم پراته نو هغوی ټول وتښتېدو غرونو ته ټولو منډې کړې چې یو خالد دی او بیا ورسره 10 شهسواران دي او د ټولو نه غټه خبره جذبه د توحید ده نو دوی دې غرونو ته وتښتېدل او غرونو کې چغې والي یا عزا یا عزا ای عزا ای عزا لکه راشئ نظام بچ کړه خالد رضی الله چې کله ورننوتو نو ده په سیم یو زنانه راووته لغړه ورته وغواړه دا ویښته یې تس نه سو او خاورې به یې راغستې په ځان به یې داسې اچولې خالد رضی الله عنه د تورې په ګزار باندې وله دغه یې ختمه کړه او چې کله یې واله نو دی ووی یا عزو کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت الله قد اهانکی ای عزا د نن نه بعد د سره څه عزت نشته الله ذلیله کړی هغه بوت یې وله ختم کړو بیا چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله وی داسې کار مې وکړو داسې یو زنانه راووته په دې شکل کې او هغه مې ووژله بوت مې مات کړو یا تلک العزه دغه په اصل کې عزا و شیطان دا کار ښایسته کړی که که تاسو خیال کړی دا بعض وي د قبر نه اواز راووتو د بوت نه اواز راووتو لوګې راووتو دا راووتو مشرکان دا خبرې ډېرې کوي دا د شیطانانو سره هم دا کار کوي دا ګډېږي چې د جوماتونو کې دا چل چې به وشي پټکۍ ته یو ځای کې ولېږي او دی په بل ځای کې ولېږي دا کرنټ دله څوک ورکوي
دا ګوره په اصل کې دته کرن میلاوي دا له څوک ورکوي شیطان او دا کار ورته ښایسته کوي شیطان خو غواړي چې دا داسې وشو نو شیطان بیا مرسته کوي د دې مشرکانو په دغه خزعبلاتو خورولو کې درېیمه سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیږو عمرو بن العاص په یو بوت پسې چې هغه ته ویلی کېږي سواع سواع که تاسو ته یاد وي نو هغه کسان چې نوح علیه السلام په قوم کې او نیکان خلک لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا نقلت السواع بوت دا په اصل کې د نوح علیه السلام د قوم بوت دی ګوره ښه او د هغه وخت نه په میراث کې را روانو چې بیا عربو ته میلاو شو بیا هذیل خاندان ته میلاو شو هذیل قبیلې ته ګډه قبیله وه دا ټول به دې بوت ته پراته وو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن العاص ولګو په دې بوت پسې او دا بوت په روحات علاقه کې روحات د دې یمبو طرف ته راځي د مکې نه په هغه ورځو کې تقریبا یعنې د 3 شپو سفر وته و پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن العاص هلته ولیږو کله چې عمرو ورغی نو منجور صاحب راووتو هلته چې کوم پراته یي که نه د دوی پکې غټ کار رواني دا دوی غټه ټیکه اخیستي یو خلک راځي او وایي دا داسې و هغه به دا زموږ په دې ملکونو کې چې وینې د سقا په بد حال او دا ویښته پرون پته نه چې انډیا دی که کوم ځای دی خو دغه اردو والا دي نو خو ما ته داسې ښکاري چې انډیا کې دغه سیو پیر راوستی دی هغه پټکې والی دی خو دومره نظر ترې صحیح خبره کوم دومره پټکې لکه پوره دیږي چې بسر یې خو دی او بیا هغه بیان کې ووایي چې اوس موقع راله دغه تاسو ته دغه شرف میلاویږي او تاسو به اوس وینئ چې دې کې څه دي نو هغه چې هغه شی راکولو کې راکولو کې او ویښته یې ټول دغه نو داسې لکه داسې کې چې زه ناست یم او جومات دغه هغه دروازې پورې د ویښته کولو دا د ویښته تو کړي په کپړه کې نو د هغې نه دومره پټکې جوړ شوي نو دا ویښته یې کولاو کړو هغه ځي پورې داسې او په سپیکر کې هغه یو لګیا و چې دا تاسو غوره خلک یې چې دا موقع تاسو ته نصیب شو چې ده د سڼې وینئ دا د پرېښودي دي د پلاني صاحب دپاره او د پلاني ولي دپاره او د هغه دپاره او دا دپاره نو دا څخه په څخه خلک به تا ته ډېر میلاویږي په دې درګاهونو دربارونو کې دا په بد حل په بد شکل نو په ده پسې م یو راغی ورته وایي څه کوې څه ارادې دي ما ترید هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته امر کړی دی چې دا عزا بوت دا سواع بوت ختم کړم نو هغه ورته لا تقدرو علی ذلک دا ته نشي کولی وی ولې نشم کولی وی تمنع منع به کړی شي که نن سبا هم بعض وایي وی چا کې جرأت نشتی چې د هغه د دې درګاه نه یو بوټی مات کړي یو لرګی ترې راوړي دا خلک یې یرولي سم دا د دې مشرکانو طریقه ده د دې خپلو بوتانو نه باباګانو نه پیرانو نه خلک یروي په قصو سره ځکه چې وایي ته کله دغه ځای ته ورشي نو بابا صاحب او پلانې صاحب یا دغه بوت دا په سړي باندې د دنیا په بل طرف پړی نو د چا بیا مجال نه چې په هغه طرف ورشي هر سړی یېرېږي چې توحید یې کمزوری یعنی یو ویډیو شتي په دې نټ کې میلاویږي پنجاب کې په یو ځای کې یو غټه درګاه ده او په هغې کې ونې ولاړې دي خو داسې ونې دي چې یعنی یو 5-6 کسان چې لاسونه تو کې نه تاویږي نو هغو ځان سره ارې او دا مشینان راوړي سلفیان موحدین او دغه کسان ته وایي چې موږ به دا ونیوو هغه ورته وبه وایي خو چې روغ خو پاتې شي که نه نو دوی ورته وایي دا ټولې خبرې په ویډیو کې دي چې تاسو دې نه بېغمه شئ موږ روغ پاتې کیو که نه زموږ ذمواري ده که دې
سیب دا قبر کې چې پروت دی که ده موږ ته څه نقصان را ورسو یو موږ یې ذموار او که موږ روغ پاتې شو یو ونې زموږ او تیسې د ونې ستاسو او هغو به چې ځوان زامن او مشینان راوړي خو غرډ مشینان معمولي مشینان هغو کار نه کوي او چې دوی به دلته غر مشین له ورکوو یو هغوی به داسې کتو چې اوس به دغه دی په دوی له اسمان نه وړي یا به دا ځمکه کولوېږي دوی به ورنه راوځي سیچل خو به کېږي که نه او هغوی پکې هغه ونې پوره ووالې او ښه مزېدار ګاډي ورته ودرولي نو بیا هغه هلته هغو بیا په بل دغه کې به اوس ما سوچ کوم دوی اوس وایي چې بابا دې په تندر ولګو چې دا موږ والی وی نو څومره لوی لرګی دی یعنې څومره پیسې دي نو د هغوی هغه دعوه هم غلطه ثابته شوه علاقې والا ټول حیران ولاړ وو ځکه چې دغه علاقه په سلونو کلونه کېدو د چا مجال نه و چې دغه ځای ته ورغلی علاقه هم حیرانه ولاړه او د هغوی په مخ کې رڼا ورځ دقې شانې ته لرګي اوچت کړو او معمولي لرګی نه که ډینې ته ډکې کړی وې خو پیر صاحب راپانسېد قبر کې چې کوم پروت و هغه کړس کړو به هم ونه کړو چې معمولي خوځېدلی وی چې لږه ته څه کې ابراهیم علیه السلام یې یېرولی و په دې باندې پلار ورته ویلي قوم ورته ویلي ابراهیمه مکه مکه ته دې بوتانو پورې نښتې خو دا به دې خراب کړي نو هغه ورته ویل وکیف اخاف ما اشرکتو زه به څنګه یېرېږم د هغه څه نه چې تاسو الله سره شریک کړي دي تاسو نه یېرېږئ د الله نه کوم چې حقیقي رب دی د هغه نه تاسو نه یېرېږئ او ما یېروئ د دې بوتانو نه موحدین د دې خبرو نه نه یېرېږي دغه شان د هود علیه السلام قوم چې کوم هغوی هم خپل پیغمبر یېرولی وی مه کوه وګورئ دا زمونږ دا معبودان به تا خراب کړي زمونږ دا بوتان به تا خراب کړي نو دغه شان دلته هم دی عمر ته ووایي چې ته نشي ماتولی دا بوت ته نشي ماتولی او ته به منع کړی شي هغه ورته حتی الآن انت فی الباطل دې دغه ته ووایي دا چې کوم خادم و وایي تباه شي د اوسه پورې ته په باطل کې دا بوت څه اوري صحیح نو عمر رضی الله عنه وایي چې زه ورنږدې شوم بوت مې ټول ټوټې ټوټې کړو بیا مې ملګرو ته امر وکړو هغوی هغه کوم آبادي چې و هغه یې ټول راغوزار کړه خزانه یې کوره وکړه په خزانه کې څه نه وګوره دې کې هم خزانه پرته وه دا خزانې پکې لازم نو بیا یې دې دغه ته ووایي دې سادین ته دا کوم چې خادم و وایي څه دې خیال دی تا خو وایي چې منکۍ به دي او داسې به کېږي او داسې به کېږي اوس څه وی هغه وایي اسلمت لله ایمان مې راوړو نو دی ورسره مسلمان شو دا درېیمه سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې ده او هغه په مکه کې څلورمه سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ابن الولید رضی الله عنه لېږلی و یوې قبیلې پسې چې هغې ته ویلی کېږي بنو جذیمه بنو جذیمه بنو جذیمه دوی یو کار کړی و پخوا په جاهلیت کې د دې خالد ابن الولید رضی الله عنه یو تره و د هغه نوم و الفاکه ابن المغیره الفاکه ابن المغیره دی بنو جذیمه خاندان د دوی د تره وژلی و د خالد رضی الله عنه د تره وژلی و او د عبدالرحمن ابن عوف پلار عوف ابن عبد عوف دم دوی وژلی خو دا دواړه یې وژلي څنګه دي دوی یمن ته تلي وو قریشو خو غټې رحلې وې که نه یمن ته به تلو او بیا به چېرته تلو شام ته دوی یمن ته تلي وو د یمن نه را روان وو نو د دمې دپاره د دې بنو جذیمه په دې علاقه کې پړاو یې واچو چې دلته به دمه وکړو به دوی پې حمله وکړه دا دواړه کسان د خالد دا تره او د عبدالرحمن پلار دا دواړه وجل او د دوی سره چې کوم مالونه هغه یې ترې واغستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله عنه همدغه خاندان پسې ولیکو
او دوی مکې ته نږدې وو په یلملم علاقه کې. یلملم د مکې نه ورته یو شپه سفر و په هغه وخت کې. یلملم نن سبا میقات دی د یمن والا و، دا نږدې میقات دی، جدید سره خوا کې راځي. یمن والا او څوک چې په دغه طرف راځي د هغوی دا میقات دی. نو دا قبیله هم دقه ځای کې اوسېده د یلملم علاقه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ولېږو په دوی پسې، او دا د شوال میاشت وه، رمضان پکې ختم شو. ګوره ښه دا اوس میاشت داسې شروع شوه شوال. رمضان خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه ورځ ورننوتې د ختمېدو پورې په مکه کې دی. شوال په میاشت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږل، خالد یې ولېږو چې لاړ شه دوی ته د اسلام دعوت ورکا. خالد رضی الله عنه چې لاړ د ځان سره 350 کسان بوتلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته 350 کسان بوز. مهاجرین پکې مو، انصار پکې مو، او بنو سلیم خاندان کسان پکې مو. کله چې خالد رضی الله عنه ته ورسید، هغوی له د اسلام دعوت ورکو، اسلام قبول کړي. نو هغوی دا ټکی نشو ویلی اسلمنا چې موږ اسلام قبول کو. نو ټولو دا وویل صبأنا صبأنا. صبأنا معنی دا ده چې موږ خپل زوړ دین پرېښو. نو هغوی دغه ټکی نشو ویلی، نور اسلام یې قبول کړی، خو د هغې په ځای دا ټکی وایي چې موږ هغه خپل زوړ دین څه کړو، هغه پرېښودو. لکه په هغه وخت کې چې به چا اسلام قبول کړه ته به صحابي وي. لکه نن سبا چې څوک توحید بیانوي، سنت بیانوي، خلک ورته وابي وایي، غیر مذهب ورته وایي، بې ادبه ورته وایي. دا ټکي دي که نه. په هغه وخت کې به صحابي وي، هغه سړي ته چا به اسلام قبلو. نو دې بنو جیدیمه والا ټولو په شریک وایي صبأنا صبأنا. خالد رضی الله عنه دا سوچ کو او په دې اجتهاد کې هغه خطا شوی و. هغه دا سوچ کو چې یاره که دوی اسلام نه قبلوي، ځکه که دوی اسلام قبلولی دوی به ویلی چې موږ اسلام قبول کړی. نو خالد رضی الله عنه په هغوی باندې شروع وکړه، بعضې پکې وجل او بعضې ته قیدیان کړو. او څومره کسان چې د ده سره تللي هر یو کس له قیدي ورکړو. بیا ورته بله ورځ اعلان وکړو چې هر سړی دی هغه سړی مړ کړي چې کوم د ده سره دی. هر کس سره چې کوم قیدي دی هغه دی مړ کړي. د سره چې کوم کسان تیري وایي کې لوی جماعت ته دې خبرې نه انکار وکړو. لکه مشهور پکې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي نه، ولې زه وجنم، صرف په دې ټکي مړه کړم چې هغوی مو خپل دین پرېښو. نو خپل دین خو هغوی پرېښو، اسلام ته چې ننوځي خو خپل دین به پرېږدي که نه. دغه شان مهاجرین هم وایي موږ هم نه وجنو، انصار وایي موږ هم نه وجنو، خپل خپل قیدیان ټول پرېښودو. بنو سلیم سره چې کوم کسان و هغه یې مړه کړو، هغوی خپل کسان ووژل. کله چې دوی رالي واپس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې سخت خفه شو او لاس یې اوچت کړو، وی اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. یا الله خالد چې څه کړي دي نو زه د دې نه بري یم، ما ورته نه ویلي، زه د دې نه بېزاره یم. د کار خالد په خپل اجتهاد باندې کړی دی او په دې اجتهاد کې هغه خطا شوی دی، صحیح نه دی. صرف په دې ټکي باندې سړی ووژل چې هغه وایي زه صحابي شوم. څنګه په دې باندې ووژل؟ تحقیق وکړه چې د دې ټکي مطلب څه دی چې ما زوړ دین پرېښود. تحقیق نه بعد چې کله بیا د وجلو حقداري مړې کړه، خو بې تحقیقه صرف په دې ټکي باندې دا خلک د وجلو حقدار خو نه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره نقصان چې شوی و د دغه قبیلې او څومره کسان چې وجلی شوي و د هغوی دیت یې م ورکړو او هغه پیسې یې م ورکړې کوم نقصان چې شوی و. ځکه چې دا کار غلط شوی دی، صحیح نه دی شوی. ها خو خالد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرې نه کړو د مشرتیانه او پرېښوی. وجه دا دی چې د هغه نه دا کار په خطایي کې شوی و، خو دومره دی چې د هغه د کار نه یې ځان څه کړو، ځان یې بېزاره کړو چې زه دې نه بري یم. ګورې دغه شان د هغه نه بل کار هم شوی و، لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې کله چې مالک بن نویرا
د ردت په ورځو کې وجلی و نو داسې ګرمي د هغه نه په یو څو ځایونو کې شوې وه بیا عمر بن الخطاب رضی الله عنه ابوبکر صدیق ته ویلي مو وی دی لر کا دی د مشرتیا نه او د امیرۍ نه لرې که فإن فی سیفه رهقا د ده به دې توره کې تادي ده تادي د سره معمولي خبره او سړی ووژني نو دی لرې کې د مشرتیا نه ده به بل څوک مشر کوه په جنګونو کې امیري بل چاله ورکوه نو ابوبکر صدیق وی لا اغمد سیفا سله الله علی المشرکین زه به څنګه هغه توره لرې کم چې هغه الله مسلط کړي ده په مشرکانو باندې نشم درې کولی بعض ځایونو کې د هغه نه اجتهادي غلطیانې شوي او دا خطایي وه د هغه نه اجتهادي غلطي وه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په هغه باندې څه غرامه یا څه خو پکې نه ښودو خو دومره دی چې دی وایي چې یا الله زه بري یمه د خالد د کار نه دغه ټیم کې د خالد رضی الله عنه او عبدالرحمن بن عوف په منځ کې خبرې مو واورېدې عبدالرحمن بن عوف ورته وویل عملت بأمر الجاهلیة فی الاسلام کله چې امر وکړو که نه چې دا کسان مړه کړه نو عبدالرحمن ورته وویل عبدالرحمن بن عوف هم تلی وکړه او ما ته اوس ته وایي چې د بنو جذیمه څه چل کړی د دې دواړو پلار یې وژلی د دې یوې تره وژلی د بلې پلار وژلی نو عبدالرحمن بن عوف ورته وویل خالده د جاهلیت کار د اسلام کې وکړو مسلمان یو د جاهلیت کار دی وکړو نو خالد ورته وی انما ثأرت لابیک ما ستا د پلار بدل واغوستو هغه ورته کذبته دروغ دی وی زما د پلار قاتل تشریف مړ کړی دی نور اصل کې ته بدل د خپل تره اغوستو دا ته چې په دوی باندې دومره ګرم راغلی چې دوی صرف دا ووایي چې سبعنا او تا یو امر وکړو چې وژنی یې خو تا د خپل تره بدل اغوستو نو خالد رضی الله عنه غصه شو عبدالرحمن بن عوف ته ډېرې بدې ردې وویې خو اختلاف راځي د انسانانو په منځ کې د صحابه کرامو په منځ کې دغه شان اختلافات راغلي دي خو دلته دا خبره یاده ساتئ د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم اختلافات راغلي دي د هغې په باره کې به موږ خپلې ژبې بندې ساتو خپل زړونه به پاک ساتو دا کیدی نه شي لکه بعضو ته دا خبره ډېره عجیبه ښکاره شي لکه اوس که ته چاته دا ووایي چې خالد راولګېدو عبدالرحمن بن عوف ته بدې ردي څنګه یاره خالد عبدالرحمن بن عوف ته بدې دا خو صحابه کرام نو انسانان خو دي که نه لکه ما سره یو کس یو پیر باز کوو هغه داسې د روافظو نه متاثره شوی شیعګانو نه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو باره کې خبره کوله چېرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانې څنګه په کور کې اختلافات او پیغمبر ته څنګه دا ووي او دی څنګه و ځکه چې هلته شیعګان اعتراض کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې نو ما هغه ته دا ووایي چې د ټولو خبرو نه اوله کې دا خبره به یاده ساتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې انسانانې وي که دا خبر دې په زړه کې و نو ډېرې مسلې به حل شي د پیغمبر بیبیانې څه وي انسانانې وي نو چې انسانانې شوې نو د هغوی نه هم هغه څه کیدی شي چې هغه د یو انسان نه کېږي هغوی له هم غوسه ورځي هغه هم د بنوالي په دې مسله کې یوې له په بلې باندې غیرت ورته هغوی هم دا غواړي چې خاوند دې ما سره وی دا ټولې مسلې چې څنګه د نور انسانان خو د هغوی هم وي که نه نو څه چلو شو دغه شان صحابه کرام دي دا انسانانو نو د یو بل سره به کله ناکله دوی اختلافات رالو خو موږ به هغه اختلافاتو له هوا نه ورکوو چې په منبرونو باندې تقریر کوو او بیانوي او بیا کنځلې کوو لعن طعن کوو او د یو په طرف باندې شو لکه اوس دلته څوک دا واوري چې یاره د عبدالرحمن او د خالد په منځ کې اختلاف را بس صحیح شوه یو ډله د عبدالرحمن ملګري شوه بله ډله د عبدالرحمن بن عوف شوه نه څه شي ته په ډلو کې تقسیمېږي د هغوی چې په منځ کې خبرې راشي د یو بل سره معمولي وي ته به څه کوې د یو طرف ته به اوړي او بل به د بل طرف ته اوړي نو دوی په منځ کې اختلافات رالو خو دوی دواړو کې غوره څوک دی
ولې پخوانی مسلمان دی. بارک الله فیک. عبدالرحمن بن عوف غوره نو د خالد چې دی دا شي نه دی الله په خپل طاقت بند کړي. لکه چې موږ خو ډېر ووایو بنې کوي او پته نشته یا خو به چل نه ورځي غریبانو له، خو الله دې په خپل طاقت بند کړي. نه څه خبره مې کوله. خالد رضی الله عنه عبدالرحمن په منځ کې خبرې رالي، نو د خالد رضی الله عنه عبدالرحمن رضی الله عنه ته ډېرې بدې ردې وویلې خبرو کې. کله چې واپس رالو نو عبدالرحمن بن عوف لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه، یا رسول الله داسې قصه ده. بیا خالد هم راغی خپله خبره وکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غوږ کېږدي ته ګوره ها دا نن سبا چې دا شیعهګان خبیثان روافض د متعې نه پیدا د یهودو نصاراو خادمان دوی چې لګي په صحابه کرامو پسې دا خبره واورئ. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا خالد اے خالده لم تؤذي رجلا من اهل بدر، ته ولې دا سړی تنګېدی خو د بدر په غزا کې شریک شوی دی، ته دې تنګې. لو انفقت مثل احد ذهبا لم تدرك عمله، اے خالده که د احد د غرم سره زر د الله په لار کې ورکړې بیا هم د عمل ته نشي رسېدی. زه چې دا نصیحت چاته دی اوس پیغمبر چاته لګیا دی؟ خالد رضی الله عنه ته لګیا دی. خالد دا سړی مه تنګوه، دا خو د احد په غزا کې شریک شوی دی او دواړه صحابیان دي. ګورئ د دواړو نه الله راضي دی او دواړه جنتیان دي. او څه د پاسه 1400 کاله بعد یو پلید چې پلار هم نه معلوم هغه راپاسې په معمولي صحابي باندې جرح نه کوي، په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې، په عمر بن الخطاب باندې او په عثمان بن عفان او په علي بن ابي طالب او په آل بیت او په نور صحابه کرامو سره پاسې 1400 کاله بعد چې د ایمان او د کفر او د عقیدې او د منهج پته نه لګي، د پلارې پته نه لګي، د نسب او د خاندانې پته نه لګي، هغه پاسې په صحابه کرامو پسې خبرې کوي. زموږ په دې ملک کې چې د دوی ته ذاکر وایي، چې د شیعهګانو ته څه وایي؟ ذاکر. خوله کې به پان پروت وي، له سټلې مخ به یې نیولی او چغې به وایي او په دې صحابه کرامو پسې به بدې ردې وایي. د الله نه یره پکار ده، دا دومره اوچت خلک دي. نو خالد رضی الله عنه وی یا رسول الله سیده خو یقعون فی فارد علیهم، نو چې دوی اوس ما سره خبرې کوي زه به جواب نه ورکوم. خالد داسې وایي یا رسول الله سیده زه به هېڅ هم نه یم دوی ته، خو چې کله دی ما سره خبرې شروع کړي او دا بدر والا نو زه خو به جواب کوم که نه، خپل صفایي خو به کوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تؤذوا خالدا، خالد هم مه تنګوئ، فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. دا خو د الله په تورو کې یو توره ده او په کافرانو باندې مسلط کړې ده، ولې تنګوئ تاسو؟ دواړو طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خوږې خبرې وکړې چې دغه خو مه تنګوئ، دا خو بدر والا دي، د دوی خو ځان له شان دي. نو دا سړی څه له تنګوئ؟ دا خو د الله توره ده، دې څه له تنګوئ؟ یو روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ته ووایي مهلا یا خالد، خالد صبر وکړه. خبرې کولې لګیا، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مهلا صبر وکړه، دع عنک اصحابي، زما دا ملګري مه تنګوه. وګورئ ملګري مراد یې زما دا زاړه ملګري مه تنګوه. په الله مې دې قسمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. اوس دا ګوره عامه خبره ده، لو كان لك احد ذهبا، که ستا سره د احد د غرم رسرۍ او د الله په لار کې ورکړي، نو دوی چې یو سحر یا یو ماسپښین د الله په لار کې وځي هغې ته نه راشي. یو روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده، لا تسبوا احدا من اصحابي، زما په ملګرو کې په چا پسې بدې ردې مه وایئ. عام دی اوس د ټولو دپاره، زما ملګرو کې، او ملګري د پیغمبر څوک دي؟ صحابه څه ته وایي؟ بارک الله فیک. صحابي تعریف دا دی چې پیغمبر یې لیدلی، په هغه ایمان راوړی او په دغه ایمان باندې مړي.
دا صحابي دي طول پکې دننه راغلي الف نه یا پر ټول زما په صحابه کرام پسې به بدر دي نه وایي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا که په تاسو کې یو سړی راولګي او د احد غرم را سره ورکړي د الله په لار کې ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه تاسو راولګي د احد غرم را سره د الله په لار کې ورکړي او یو صحابي راولګي یو چون یا نیم چون سیر اغستی د الله په لار کې ورکړي دغه د سرو د غر دې ته نشي رارسېدی صحابه کرام دومره اوچت خلک دي زه یم څنګه به اوچت نه وي چې الله غوره کړي د پیغمبر د ملګرتیا دپاره ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې دا سوچ موږ ټولو ته راځي تاسو ته هم راځي ما ته هم راځي چې موږ د چا په دور کې وی چې موږ د پیغمبر په دور کې تاسو دا سوچ راغلی که نه یاره څومره ښکلی دور و څومره ما ته خو چې دا سوچ راشي بیا ځان له جواب ورکړه زه مړه د ایمان ته دي ګوره هغه دور ته ګوره زموږ د بېدینۍ ته وګوره زموږ د کارونو ته وګوره د پیغمبر سره ژوند تېرول او د هغه سره دا سختي تېرول 5 وخته مونځ راته صرف پاتې شوی دی نور خو هر څه تلي دي خیر خیریت دی خو دینداري صرف دغه دی چې 5 مونځونه کوه بس دا دینداري ده نور خو هر څه ختم دي هغه 5 وخته مونځ هم څه حال دی راشه وینه زموږ د مونځونو څه حال دین یې زده کول نشته دین ښوونه نشته صدقه نشته ذکر نشته عبادت نشته هېڅ هم نشته او یاره چې د چا په دور کې د پیغمبر په دور کې د هغه دور دپاره الله سړي پیدا کړي وو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه دا هغه دور دپاره الله سړي پیدا کړي دي دا جهادونه دا سختي دا قربانیانې دا بچي قربانول دا کور قربانول دا ځمکې قربانول دا دنیا قربانول لږ اسان کار دی موت ته لس منټه نشي قربانولی د دین دپاره لس منټه شل منټه ها دنیا دپاره فیسبوک لس ګنټې هم ګورمه یوټیوب ته شل ګنټې هم ګورمه خو د دین دپاره موت ته لس منټه نشي قربانولی او یاره چې موږ د صحابه کرامو په دور کې وی هغوی خو هر څه قربان کړي هغوی خو هر څه راوړو د پیغمبر مخې ته کېښودو ولې تاسو سیرت نه دی اورېدلی څه موږ بیان کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی انصار را جمع شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بلا په دوی مطمئن نه و که نو ولې ځکه چې دا څه و نه وي و که نه خو نران خلک و الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي دا اوس مناسب ده الله دې ورسره زموږ ملاقات کوم ځای کې وکړي جنت کې ډېر نران خلک ودرېدو یا رسول الله هذه اموالنا دا زمونږ مالونه دي دغه هم کورونه دي دا هم بچي دي او دا هم هر څه دي خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت څه چې دی دې کې خوښ هغه ستا او کوم چې دی نه خوښ هغه موږ ته پرېږده دا هر څه ستا دي څه خوشحاله شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خو الله سم ازمري را کړي دي په اولني ملاقات کې یا رسول الله دا چې څه ته سینې زموږ دا جیدادونه زموږ دا بچي منګه څه چې ته یې په دې کې چې ستا څه خوښ یې هغه واخله او چې کوم دې نه خوښ هغه پرېږده یو راپاڅېدو یا رسول الله دا زموږ دا مالونه دا ستا مالونه دي دا زموږ دا بچي دا ستا دي زموږ دا جیدادونه دا ټول ستا دي وی یا رسول الله زموږ په دې جسم کې چې را کومه ساه چلیږي دا هم ستا دپاره قربان ته څه وې موږ ګوره هغه خلک نه یو لکه څنګه چې د موسی علیه السلام سره وو چې هغه یې په منځ لار کې پرېښو نه نه کوم ځای ته چې یا رسول الله موږ بوځې او د چا سره هم چې جنګې د ځمکې په دې مخ باندې موږ جنګ ته تیار یو د ځمکې په دې مخ چې موږ د چا سره جنګې موږ ورته تیار یو دا هغه خلک دي دا هغه صحابه کرام دي ما خبره ده کوله ما دا قوم خو الله غوره کړی دی د خپل پیغمبر دپاره
او هغه قوم بس څه ناشنا قوم چې الله وایي رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله د هغوی نه راضي او هغوی د الله نه راضي. داسې معمولي خلک دي چې الله ترې راضي کېږي، خو دا به هم څوکي که نه، هغوی خو د الله نه راضي ده، خو دې کې شک نشته، خو الله د هغوی نه راضي شو، غټه خبره ده. نو دا صحابه کرام الله غوره کړي د پیغمبر د ملګرتیا دپاره. نو پیغمبر وایي دوی په باره کې ګورئ ژبه ډېر په احتیاط استعمالوئ. ګورئ سپکې سپورې به نه وایي، بل د دوی په منځ کې چې کوم اختلافات راغلي دي ته په دې کې څه لګوتې وایي، د خپل ایمان غم کوه. زما ستا پته لګي چې موږ جنتیانو کې جهنمیان نه، د صحابه کرامو پته لګي که نه لګي؟ او کوم ځای کې دي؟ جنت کې. یو قوم ټول جنت ته تللی دی او د یو سړي پته هم نه لګي چې جنتي دی او که جهنمي دی، لنګښتی د هغوی په مسلو کې دی. پرېږده هغوی، د هغوی نه که چې اجتهادي غلطیانې شوي دي، که د هغوی په منځ کې جنګونه راغلي دي، که د هغوی په منځ کې فتنه راغلې ده، هغه ټول ورته الله معاف کړي دي. صحیح ده که یو سړی په یو مسله کې ووایي چې دې ځای کې پلانې صحابي په حق او دا پلانې خطا شوی دی، دې کې څه حرج نشته، خو زړه به ټولو ته صفا ساتي، ټولو سره به محبت کوي. نو دې ځای کې په دغه موقع باندې یو دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه چې نه به خالد تنګوي او نه به عبدالرحمن تنګوي. بې عامه خبره وکړه وایي زما یو صحابي به هم نه تنګوي. دا خو ډېر اوچت خلک دي. په یو روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري کې د روایت ته ذهن ته مې راغی، وایي اما خالد، هر چې خالد دی، د عبدالرحمن بن عوف خبره خو شوه که نه، هغه واضح شوه چې هغه په کومو خلکو کې دی، بدر والو کې دی، څه مه وایي. و اما خالد، هر چې خالد دی فانکم تظلمون خالدا، تاسو هسې د سره ظلم کوئ. ولې؟ قد احتبس ادراعه واعتده فی سبیل الله، اخو خپل زغره او چې سو سره دي اس او توره هر څه د اوس نه د الله دپاره وقف کړي دي. زما چې څه دي وي دا ټول به په جهاد کې استعمالېږي او د هغه نه پاتې شوي ساته څه د هغوی داسې جایدادونه نه پاتې کېدو لکه څنګه چې زموږ نه پاتې کېږي. داسې پټي او مارکېټونه او 3 چته او 4 چته، اوس پکې 4 چته مارکېټونه په کیلو کې جوړېږي. او بیا هم راشي غریب وایي بس ساکته بره کېږي روانه ده. د دوی چې به مړه شو لږ غوندې سامان به لکه ابوذر غفاري رضی الله عنه کور کې یو توره پرته و، یو ډال او یو چټایي او منګې او جام د اوبو، بس ملګرو ته ابوذر دې کور کې د خواري وکړه. اکثر دا ملګري یو بل ته نصیحت کوي که نه کور دې برابر کړه، ځای دې برابر. هغوی خواري خو ما شروع کړې نه، هغوی موږ وینو نه څه ناشنا خواري ده، ته دې کور ته دې ګوره. هغې خواري ما شروع کړې ده، خو هغه بل کور کې هغوی که زده چې بل ځای کې ځمکه اخیستې ده، یو بل کور کوم ځای کې وي دغه مقبره کې مې شروع کړې ده، هلته یو کور دی هغه جوړوم، خو د هغه خوارۍ نه فارغه کېږم نه چې دا برابر کړم. وي ځکه دا راته دغه شان پروت دی. هلته هم یو کور دی یا زموږ نه هېر دی، هغې دپاره خواري نشته. خواري ټوله دغه تیل ولګوه، رخام ولګوه، څه خوشحالېږو موږ. او دې ته ګیس راولی، لکه کور ته بجلي راوله او لینډ راوله، او زموږ کور 2 چته دی او زموږ هغه 3 دی، اوس پې 4 جوړو او لاندې پکې هم بیټک دی او بهر هم بیټک دی او دا دی دغه. ډېر ساده سړی چې په دې کورونو باندې خوشحالېږي. نو خالد خپل هر څه د چا په لار کې ورکړي؟ د الله په لار کې. په دغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې و یو څو فیصلې هم کړې وې. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عایشه رضی الله عنها، یو زنانه چې بعضو روایتونو کې د هغې نوم راغلی دی فاطمه بنت الاسود، بنو مخزوم خاندان کې وه، المخزومي غټ خاندان کې وه، ډېر عزتمن خاندان. دې ښځې غلا کړې وه، دې ښځې څه چل کړی و؟ غلا یې کړې وه. او بعضو روایتونو کې ښه واضح حدیث راځي چې دقه د مکې فتح کېدو په دې موقع باندې غلا کړې وه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په هغې باندې هغه سزا جاري کوله کومه چې الله قولې ده او هغه څه دي لاس پرې کول. نو وایي چې ان قریشا اهمتهم المرأة المخزومیه، قریش په غم کې شو چې دا غټه ښځه و چې دې نه لاس پرې کوي، دا خو د غټ خاندان دی. نو خپل منځ کې وایي چې من یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم، څوک به د پیغمبر سره خبره وکړي. نو خلکو یو بل سره خبرې کولې، یاره موږ کې خو دغه جرأت نشته. ها الا اسامه، سوای د اسامه رضی الله عنه حب رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبوب کس دی، دا ډېر پې مین دی په ده باندې او د ده په پلار باندې. هغه لاړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، وی رسول الله که دا زنانه معاف کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اتشفع فی حد من حدود الله، د الله په حدودو کې سپارښتونه کېږي، ستا څه مطلب دی چې پرېږدم یې؟ اسامه ورته یا رسول الله بخانه راله غواړوې، غلطي رانه وشوه، خو دې خلکو راته ووایي چې ته ورشه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاڅېدو، خطبه یې وکړه، ای خلکو انما ضل من كان قبلكم، پخواني خلک تباه شوي دي. ولې تباه شوي دي؟ انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، مخوري سړي چې بغلا وکړه هغوی به پرېښودو، واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، او چې غریب به غلا وکړه او کمزوري به غلا وکړه ډایرکټ به پې سزا وخېجول. وایم الله، او په الله مې دې قسمي وایي، لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها، که زما لور فاطمې غلا وکړه که نه نو زه به تې په خپله لاس پرې کوم. زه تاسو ما سره د بلې ښځې باره کې خبره کوئ. پخواني قومونه وایي دې دلاسې تباه شوي دي، او زموږ ملکونو کې هم دغه قصه روانه. مالداره نه څوک تپوس کولی شي؟ مالدار دپاره څه قانون شته؟ هېڅ هم نشته. غریب سړی که چېرته داسې معمولي غلطي ته وشي، بس غریب باندې داسې کیسونه وخېږي، په تاڼه کې بیا پروت وي، څوک یې د تپوس نه وي، او غریب یعنې در په در شي. او هغه مالدار او هغه خان او هغه ملک او هغه چې سیاست وکړي او چې غټ سړی او هغه د ورځې د خپل موټر نه راکوشي او ګړز ګړز سړی به وولي په لار کې، او چا پلار یې تپوس نه شي کولی. او که غریب سړي نه غلطي وشي به په هغه ډایرکټ سزا. دې دلاسه خو تېر شوي قومونه تباه شوي دي. مشرانو له پکار ده، باچایانو له پکار ده، امیرانو له پکار ده چې په علاقو مشران او حاکمانو له پکار ده چې مسلې به د ټولو دپاره یو شی دی. سزا د دې کار که غریب یې وکړي هغه دا ده، او سزا د دې کار که مالدار یې وکړي هغه دا ده. نو هله به بیا دا قوم ترقي کوي، هله به بیا دا خلک ترقي کوي، دا علاقه به ترقي کوي. نو یو دغه واقعه راغلې وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا لاس پرې کړی و. صحیح بخاري کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاس پرې کړی او هغې بیا توبه ویستې وه، او بیا وروسته ډېره نیکه ښځه وه، بیا دغه کار چېرته نه و کړی. په دغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل اعلان هم کړی و. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتح مکې په موقع باندې اعلان وکړو، ان الله ورسوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. یاد کړئ دا خبره، الله او د الله رسول حرام کړي دي شراب، مرداره، د خنزیر غوښه او بوتان. بعض کسان راپاڅېدو یا رسول الله که چېرته موږ د دې مردار څاروي د چربي روانو او هغه د کشتو باندې لګو، د کم چې دریاب کې چلیږي، یا سرمنې پې غوړو او یا یې په ډیوو کې استعمالو د تیلو په ځای، نو دا به جایز وي؟ خورو یې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا هو حرام، دا حرام دی، دغه کې استعمال هم حرام دی. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قاتل الله اليهود، الله دې یهود تباه و برباد کړي. إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الله چې کله په هغوی باندې د مردار او د خنزیر او د دې چربي حرامه کړه نو هغه ظالمانو هغه چربي ویلې کړه وایي جي موږ خو تیل خرڅوو چربي خو نه ده وایي نو دا هیله ده شیخ حق دی شیخ حق دی خو دوی وله څه جوړ کړه هیله وله جوړ کړه په دغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح المتعم حرامه کړه او نکاح المتعه څه ته وایي وقتي تور واده چې یو ښځې سره نکاح وکړي د څه وخته پورې او بیا هغې له څه ورکړي طلاق یعنی کم ټیم کې چې نکاح کوي په زړه کې دی چې دومره وخت به ورسره وخت تېروم بیا به یې طلاق کوم دې ته نکاح المتعه وایي مختصر د دې ځان له مسلې دي خو لنډه دا چې دا اوله کې څه وه حلاله وه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې د حرمت اعلان وکړو وإن الله صحیح مسلم کی دا حدیث تے وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة دا واده دا متعی دا دا اللہ حرام کرده دے دا قیامت پوری دا قیامت پوری اوسو مشتی پوری دا کچا کی شیعگان و روافظو کی اگوی خب باقاعده با کورون لپاس جنڈی لگولی چی کم کور که جنکی نو هغه کور باندې جنډې لګېدلي ورشه 2 ورځې واده 3 ورځې واده 1 ورځ واده نوم وله د واده ورکړي او هغه دقه زینایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې دا حرام کړي دي ها سنن ابن ماجه کې یو حدیث دی عبدالله ابن عمر وی کله چې عمر ابن خطاب خلیفه شو نو خطبه وکړه او په خطبه کې دا وی چې ګوره دا خبره یاد ساتئ په اوله کې نکاح